پنځو وچو شپږو هیوادو د مشرانو سره یو شان عقیدهمند ګڼو. نننیو شرایطو کې هیڅ موضوع لکه د ټولو اټومي ازمایښتونو د ژر تر ژره بندولو په اندازې اهمیت نه لري. ډېر ډاډمن امنیت نه ویشل کېدونکی او عمومي امنیت دی. هیڅ هېواد نشي کولی چې د ځمکې د کورې په یوه ګوټ کې له ځانه د راکټونو د دیوال د چاپېرولو سره ځان ته ډاډمن او له نیکمرغۍ نه ډک ټاپو جوړه کړي، په داسې حال کې چې پاتې نړۍ د جګړې په لمبو کې وسوځي. پخه عقیده لرو چې نه ښایي چې د اټومي وسلو په لرونکو او د دغسې وسلو په نه لرونکو هېوادو باندې د نړۍ په ویشلو سره امنیت ته خپرګونی خصلت وبخو. افغانستان په نړۍ کې د داسې یو عمومي امنیتي سیستم د جوړېدو بشپړ ملاتړ کوي چې ټول جهان په غېږ کې ونیسي. د دغه ابتکار جوهر د اټومي ویرې او شانتاژ او د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د مخامختیا او نږدې ټکرونو تضادو، د هیوادونو ترمنځ د توپیر د ژورې درې له منځه وړل، د بین الدول حقوقو د پیژندل شویو نورمونو او نرخونو او بشري ارزښتونو پر بنسټ باندې د ټولو دولتونو د ګټو په متوازن ډول ساتنه، دا ټول یو تر بله د باور او اعتماد ټینګښت جوړوي. د اوسنیو خبرو اترو بهیر دا خبره په ډاګه کوي چې د سیاسي او اقتصادي ژوندانه ترمنځ متقابل اړیکې وجود لري، چې د دغه خبرې په پوهېدو سره باید د انساني مسلو په عادلانه توګه د حل کولو په لاره کې هم ګامونه اوچت سي. دا ځکه چې ډېر پیاوړی دولت او یا یوه ډله دولتونه د بشریت د پایښت او پرمختګ مسلې په یوازې سان نشي حل کولی. د بین المللي غټو مسلو د حل کولو په استقامتونو کې په یوه وخت د حرکت اړتیا لکه د بېوسلې کول، د سیمه ییزو کړکېچونو حل، د اقتصادي همکارۍ وده او پراختیا، د استوګنې د چاپریال ساتنه، د بشر د حقوقو ساتنه او پراختیا، ټول هغه مسایل دي چې هم په مجموع کې هم په ځانګړې توګه اهمیت مومي. څرګنده کیدای شي چې د بشر د حقوقو په هکله خبرې وشي، په داسې حال کې چې د بشر تر ټولو اساسي حق څرنګه کیدای شي د بشر د حقوقو په هکله خبرې وشي، په داسې حال کې چې د بشر تر ټولو اساسي حق یعنی د مسؤون او بې خطر ژوندانه حق د وحشتناکو وسلو د انبارولو تر تهدید لاندې وي. لازمه ګڼم څرګند کړم چې دا ټولې د اټومي وسلې نه لرونکي هیوادونه ځان تل د یو مشیني ګواښ سره مخامخ ویني. موږ د دغه ډله هیوادونو په وړاندې د اټومي وسلې استعمالولو او یا د دغه وسلې د استعمال د ګواښ نه د خوندي کېدو په خاطر یو بین المللي سند چې پر بین المللي ډاډمن تضمین باندې ولاړ وي ضروري ګڼو. ښاغلی رئیس، د ملګرو ملتونو سازمان د یو نړیوال باوري سازمان په توګه یو داسې مهمه مرجع ده چې د هغه د لارې څخه کیدای شي د اټومي وسلو په پیړۍ کې د یوې بلې جګړې د پېښېدو د امکان په نسبت بشریت خپله کلکه اندېښنه څرګنده کړي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان په نړیوال مقیاس کې د جګړې، سولې او امنیت د مسلو د څېړلو په یوې ارزښتناکې او مهمې ټولنې باندې بدله شوې او له نیکه مرغه یې د تفاهم د پیاوړي کېدو په برخه کې ارزښتمنې لاسته راوړنې ترلاسه کړي. ملګري ملتونه نشي کولی چې د خپلو ټولو غړیو هیوادو د سیاسي ارادې او جدي هڅو پرته د بې وسلې کولو په برخه کې خپلو هدفونو ته ورسیږي. موږ د سولې د پیاوړتیا او د بې وسلې کولو لپاره د وقایوي ډیپلوماسۍ د تیوري او عمل په پرمختیا کې د ملګرو ملتو هڅې لوړې بولو. ښاغلی رئیس، د بین المللي اړیکو د سمون او د بې وسلې کولو لپاره د مبارزې په ډګر کې د ناپیلتوب نوزت او بېطرفه هیوادونو د داسې قوت په توګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان په منشور کې د منل شوي نورمونو او اصولو پر بنسټ د ټولو دولتونو ډلو ترمنځ د متقابلې همکارۍ او تفاهم لپاره فعاله مبارزه کوي ځانګړې اغیزه لري. افغانستان د یو ډله ییز پرمختللي هیواد په توګه تر اوسه څو ځلې دا خبره طرح کړې چې باید هغه یوازې د لویدیځ او ختیځ د جهان شمولي مقابلې غوښتنې موضوع ونه بولي او یا د هغوی اړیکې د سیاسي، ایدیولوژیکي او پوځي ننګې پر بنسټ تنظیم نه کړي، بلکې دغه اړیکې باید د اقتصادي، علمي، فني او فرهنګي متقابلو ګټورو راکړو ورکړو پر بنسټ ولاړ وي. دغسې دریځ عالي راتلونکي ته امید ورکوي.
د ناپیلتوب د نوزت غړي هیوادونه چې د دغې غونډې د برخوالو هیوادونو اکثریت جوړوي هیڅکله اجازه نه ورکوي چې د هغوی سرنوشت بل څوک وټاکي. په حرارې کې د ناپیلتوب د نوزت د 8م کانفرانس سندونه هم پر دغې مسلې ټینګار کړی دی. د عمل یووالی، د هغو اصولو او هدفونو کلک تعقیب چې موافقه پرې شوې نه یوازې د بېوسلې کولو په برخه کې ډېر ارزښت لري بلکې پرته له هغو امکان نه لري چې د سیمه ییزو کشالو د حل او د هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو نورمالې ودې په برخه کې څه پرمختګ تامین شي. هیڅ هیواد یا یوه ډله هیوادونه نشي کولی د بین المللي امنیت د نوي سیستم جوړول انحصار کړي. شوروي اتحاد او امریکې د متحده ایالاتو په ګډون هیڅ یو هیواد نشي کولی د خلکو او دولتونو د سرنوشت ټاکلو ستره محکمه وي. خلک حق لري چې د خپل هیواد سرنوشت پخپله وټاکي او یوازې د خلکو د ټولنو مجموعه حق لري چې د بشریت سرنوشت وټاکي. د پرمختلونکې نړۍ سیاسي، ټولنیزې او اقتصادي ستونزې او تضادونه نشي کیدی وروسته لیدې د دوو ټولنیزو سیاسي سیالو نظامونو څخه د یوه د ټینګښت د ریزرف په توګه وڅېړل سي. خو دا چې دغه دوه سیستمونه د سختو تېروتنو څخه د راپیدا شوي ګواښ او ټکرونو څخه او د ستونزو د حل د خنډ سره مخامخ کړي د دغو پورتنیو ستونزو لرې کولو لپاره پرمختیایي هیوادونه تر ټولو د مخه د بین المللي حقوقي نظم د تامین د سیستم په اغېزمن فعالیت کې چې د ملګرو ملتو په منشور کې اټکل شوی ګډې ګټې لري. د پرمختیا هیوادو له هغو څخه د ایران او عراق ترمنځ اوږدې جګړې، وینې تویول او لانجې، د جنوبي افریقا د نژادپال رژیم د تېرې کوونکو خپل سروي غوندې د دغه سیستم د ماتولو تراژیکه څرګندونه کیږي. له اټومي وسلې څخه خلاصې نړۍ ته د رسېدو لپاره د لارو چارو په لټولو کې موږ نه یوازې د اټومي کلوب غړو سترو قدرتونو ته مخ اړوو بلکې ټولو هیوادو ته که لوی دي که واړه خطاب کوو. له اټومي وسلې او زور زیاتي نه کولو څخه د خلاصې نړۍ د اصولو په باب د ډیلي اعلامیه زموږ د عصر د ډېرو سختو ستونزو په باره کې د مسؤلانه چلند څرګندویه ده او ډېر ستر ارزښت لري. د افغانستان جمهوریت د یو ناپیایلي هیواد په توګه باور لري چې د اټومي وسلې د په اصطلاح مخنیونکي رول په استفادې سره نشو کولی ثبات وساتو. زموږ په فکر اټومي مخنیونکی رول له ویرې او ډاډ څخه د ډکې نړۍ د منلو په معنا ده او د کمي او کیفي پلوه د اټومي وسلو د زور آزمایلو د دوام عامل بلل کیږي. زموږ د وسلو د زور آزمایلو د بندولو او د اټومي وسلو د کمښت د هغو له وروستي هدف سره یعنې د اټومي وسلو د بیخي له منځه وړلو غوښتونکي یو. موږ همدارنګه باور لرو چې بهرني فضا کې د اټومي وسلو د خپرولو د مخنیوي لپاره باید هیڅ ډول هڅې ونه سپموو. په بهرني فضا کې پلټنې او له هغې څخه استفاده باید د سوله ییزو مقصدونو او د ټولو هیوادو او د بین المللي سولې او امنیت د ساتلو په ګټې وي.